نو محترم قرآن سره وابستګي به علی چې قرآن والو سره وابستګي وي. او زه درته یو خبره دې ضمن کې وکړم، بیمار ځم وګوره تاسو خو نه صحیح شوه. امام قشیری غالبا هغې په حوالې سره ما خبره کتلې ده چې یو ځل ابراهیم ابن ادهم رحمه الله هغه خوب ولیدو. خوب یې ولیدو، خوب کې یو فرشته ده هغې سره رجسټر دی داسې سینې سره نیولی دی. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله نوم اورېدلی دی که نه؟ ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته دا څه دي؟ وی دا رجسټر دی. وی دې رجسټر کې څه دي؟ وی دې کې د هغه چا نومونه دي، صحیح شوه، د هغه چا نومونه دي که نه چې څوک په الله باندې عاشقان دي. د چا نومونه دي پکې؟ چې څوک په الله باندې عاشقان دي، معنا الله معشوقه ده او دی عاشقان دي. نو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي زما نوم پکې شته؟ نو فرشته ورته وایي نه ستا نوم خو پکې نشته. وایي د درج کولو اجازت پکې شته؟ هغه وایي نه. وایي د حاشیه باندې اوس علما پوهېږي، حاشیه پکې لیکلو اجازت شته. حاشیه معنا دا چې اصل متن چې کوم اصل کتاب دی هغې نه چېرته یو سایټ کې ورسره زما دا نوم ولیکه او داسې ورسره ولیکه چې دا کسان د الله عاشقان دي او زه د الله د دې عاشقانو عاشق یم. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وایي چې داسې مه لیکه چې زه د الله عاشق یم، داسې ورسره ولیکه حاشیه کې چې دا د الله عاشقان دي. نو چې دی د الله عاشقان دي نو زه د دې عاشق یم، ما په دې کې واچوه. فرشتې هغه اندراج وکړو. په سبا باندې هغه بیا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله خوب ویني او ما هغه فرشته ده رجسټر ورسره دی. الیک سلیک نه بعد ورته وایي دا څه دي؟ وي دا رجسټر دی. وی دې کې څه دي؟ وی دې کې نومونه. وی د چا؟ وی په دې کې د هغه چا نومونه دي چې په چا الله عاشق دی. خبره باندې رسئ؟ په دې کې د هغه چا نومونه دي خوند مو نشته، عاشقان نه یی. خیال در راغی که نه؟ او که نه دا خوند چا ته ورکوي؟ عاشق ته ورکوي. ښه چې څوک عاشق وي هغه ته مزه ورکوي. نو دې کې د هغه چا نومونه دي چې په هغې باندې څوک عاشق دی؟ الله عاشق دی. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وایي زما نوم پکې شته؟ وی ستا نوم پکې په اول نمبر باندې لیکلی شته. وجه نوجوانه په دې وجه باندې سوچ پکار دی چې پرون رجسټر کې د ابراهیم ابن ادهم نوم نه و، په هغه خلکو کې د ابراهیم ابن ادهم نوم نه و کم چې د الله عاشقانو. نن رجسټر کې په اول نمبر باندې د ابراهیم ابن ادهم نوم دی په هغه خلکو کې چې په چا باندې الله عاشق دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ابراهیم ابن ادهم وی ما ولیکئ زه د الله د عاشقانو عاشق یم، زه د الله د عاشقانو عاشق یم. نو محترمو دا د الله عاشقان دي. که تاسو د دې سره محبت شروع کو الله به تاسو سره محبت شروع کړي. ذهن ته راله د دې کمزورو ته مه ګورئ. زه 1400 کاله پس راغلی یم، 1400 کاله پس مې بیا هم شکر دی پټکې خو برقرار ساتلی دی، جامه مې برقرار ساتلی ده او الحمدلله ثم الحمدلله. هغه دین چې د الله د جانب نه جبریل علیه السلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورکړو منوغن او ما خپل شاګردانو ته منتقل کوم او زما شاګردان زمونږ شاګردان به نورو شاګردانو ته منتقل کوي. زه نور څه وکړم په دغه پرفتن دور کې چې ته د سوات او د کالام سیلونه کې زه په 3000 روپۍ باندې لګیم. مدرسه کې د سهار 2 بجو نه واله تر 12:30 پورې سبقونه ویم. ماموري صاحب بیا ماسپښین مطالعې کوو، بیا ماښام مطالعې کوو. بیا را سره دا ټینشن وي چې خدای دا مسافر طالبان د یو بل سره جنګ ونه کي، د یو بل هغه چینو بېعزتي ونه کي. دا ټول ټینشن را سره دی. دا را سره ټینشن دی چې کله به را باندې د یو ایجنسۍ چاپې لګي، کله به د بل ایجنسۍ چاپې لګي، کله به چې دی نو هغه په ما باندې یو وړنده ګولی هغه راځي زما د سر او زما د سینې نه به تېرېږي. لکه نن چې شیخ الحدیث مولانا ډاکټر عادل خان شهید رحمه الله تعالی ونور الله مرقده هغه نن چې دی نو بېګا شهید کړی شو. د قربانو یو داستان دی. زه تاسو ته هغه داستان باندې خبرې کول نه غواړم، خو محترمو خدای له وګورئ د دې سره زما لږه غلطي خو برداشت کوئ که نه. او داسې یو فضا شروع ده. زه خو کله کله خپلو مقتدیانو ته یم چې د خدای بندیانو ما ته خو وایي چې زه دنه په دې خفه یم که نه. نو چې ته ما ته ویم نه او خفه یې نو زه تا کوم ځای نه علاج وکړم؟ ذهن ته راله خبره. نو الله تبارک وتعالی دې زمونږ د علماو سره وابستګي هغه برقرار وساتي. د دې علماو سره وابستګي ساتئ. حدیث پاک کې راځي یو رساله مې کتله محاسن اسلام، نو په هغې کې یو حدیث ډېر تفصیل سره بیا مې رستو نور اصل مرجع کې وکته که نه
خو هغې کې دا خبره لیکلې وه چې د قیامت په ورځ باندې به یو سړی هغه ته الله د طرف نه حکم وشي د جهنم ته د داخلېدو چې دی جهنم ته داخل کوي. خیال دې راغی روان به یې کي. اوس الله ته د هر څه پته ده خو دا خبره په دې ترتیب باندې زما او ستا د پوهې دپاره کوي د قدر د پیدا کولو دپاره کوي چې دی جهنم ته روان کوي. چې روان یې کي نو فرشتو نه به الله تپوس کوي. اوس الله ته پته ده چې وګورئ چې د ده په قام قبیله کې چېرته ملا شته، کورنۍ کې نجي نشته، قام کې نشته، قبیله کې نشته، چېرته د عالم په بیان کې ناسته کړې ده نجي نه ده کړې، چېرته عالم سره یارانه دوستانه نجي نشته. ښه بس بیا بوځئ جهنم ته. مختصر درته وایم خلاصه، بیا بوځئ جهنم ته. دې کې به دا فرشته الله ته عرض وکړي چې الله د ده خو د عالم سره یارانه دوستانه نه وه، خو د ده یو دوست و د هغه د علماو سره یارانه دوستانه وه، نو هغه به چې علماو نه کمې خبرې واورېدې نو ده به ورته وی چې ده به ورته غوږ یې ښودو چې او ما ته وکړه د علماو خبرې. الله تعالی به وی واپس یې کوي جنت ته یې داخل کوي. علم محترم علما چې په واسطې سره سړی هغه جنت ته داخلیږي. ذهن ته راله خبره د دې په اپوزټ سایډ باندې مو چېرته سوچ کړی دی چې که قیامت په ورځ باندې الله تعالی وایي چې ته د عالم دشمن نه وې، تا په هغه بیان کې رکاوټ نه پیدا کړی، ته د هغه د امامت دشمن نه وې، تا هغه د ممبر نه نو کوز کړی، تا هغه ته چې دی نو یو ټیم روټۍ په هغې باندې څنګه تندی تریو کړی، تا د هغه د فیس دپاره چې 50 روپۍ فیس چې ماشوم ته هم چا نه ورکولې د هغې دپاره تندی څومره تریو کړی. په دې اپوزټ سایډ مو چېرته سوچ کړی دی. الله تبارک وتعالی دی زمونږ او ستاسو د قرآن سره وابستګي پیدا کړي. قرآن سره به وابستګي پیدا کېږي د دې علماو سره. نن څو کسان دي ختم؟ 7 کسانو ختم دی. دا د یو قاری د قرآن برکت دی که نه دی؟ د یو قاری د قرآن په برکت باندې نن 7 ماشومان چې تاسو کې به د چا زامني او د چا به چې دی نو ریرونه وي، د چا به خورایونه وي، د چا به ګاونډیان وي. ذهن ته راله خبره دا ټول د برکت نه خالی نه دي، دا ټول د برکت نه خالی نه دي. او نن د دغه قرآن برکت وګورئ چې د دغه ماشومانو په برکت نن تاسو جومات کې ناست یئ. د یو مولا یو ورکوټې غوندې مولا ټوټه پوټه خبرو ته د الله په کور کې خو مسناسته ګنټه 2 وکړه که نه، دا برکت لږ دی. هغه کتاب کم چې د الله د جانب نه د بهترین فرشتي جبریل علیه السلام په واسطې سره بهترین پیغمبر آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته په بهترین ځمکه د مکې مکرمې او مدینې منورې په بهترین میاشت رمضان مبارک په بهترین شپه د لیلة القدر کې او د استاذ په حوالې سره په بهترین ساعت د چرګبانګ کې هغه کتاب چې کوم دنیا ته راغلی او هغه نن ستا د بچي په صورت کې هغه نن ستا کور ته در روان دی. د مبارکۍ خبره ده که نه ده؟ د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ په مخ د ځمکه د دې نه لوی خوشحالي نشته. او دا خوشحالي چې تاسو ته الله درکه د یو قاري د وجې نه یې ورکه، د یو حافظ د وجې نه یې ورکه، د یو عالم د وجې نه یې ورکه. زه خو یم د خدای بندیانو یو مولا مولانا الیاس ته وګورئ دنیا یې په بل اړولې ده. خبره باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ کڼې کونترې تاسو چې پوهېږئ پته نشته چې ذهن ته راله خبره. یو مولانا الیاس رحمه الله ذهن ته راله خبره غونډه دنیا په بله واړوله که نه، او که لغونتې بره ورشو د مولانا الیاس استاذ ته وګورو، ځکه مولانا الیاس خو هم د هغه په عملنامه کې دی که نه. شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله تعالی، او لغونتې بره ورشه نو قاسم نانوت وي چې چا دارالعلوم دیوبند جوړ کړی دی، دا ټول د هغه په عملنامه کې دي که نه دي؟ نو محترم مسلمانانو ورونو راځئ چې د قرآن سره هغه روغه وکړو. د قرآن سره روغې ته تیار یو، د قرآن سره روغه وکئ. ماسخوتن چې سملی موبایل ته چوټي ورکئ. ذهن ته راله په سوشل میډیا باندې د دین دپاره جنګ کوئ، زه نه منې کوم تاسو. ذهن ته راله خبره په کم یو میسنجر باندې چې لګیای کار کوئ، خو مثبت استعمال کوئ. زه خو کله کله ملګرو ته ویم د کم مسلمان نوجوان سره او بالخصوص د پښتون مسلمان سره او زمونږ استاسو دی علاقه کې 2 ټکي استعمالیږي. دا زما هندکو پښتو ده، د غیرت دپاره موږ 2 ټکي استعمالو. پښتانه مو دا زما پښتو ده، انکیانه مو دا زما هندکو ده. بله یو ژبه هم داسې نشته چې څوک داسې وایي چې دا زما عربي ده، څوک داسې وایي دا زما انګلیش دی. نه، دا زما اردو ده. دا 2 ژبې دي چې دې ته دا اعزاز حاصل دی چې دی د ژبې هم نوم دی او دی د غیرت هم نوم دی. دا زما پښتو ده، دا زما هندکو پښتو ده. ذهن ته راله نو راځئ د خپله هندکو پښتو لږ ځان له مخې ته ودرو که نه، چې زمونږ لار کمه وه، زمونږ لار کمه وه، زمونږ روټ کم یو، امونږ نه لار چا خطا کا. هغه فارسی شاعر وایي ایرک که تو میروی به ترکستان است ترسم نرسی به کعبه او عربی
په دې لار باندې ته کعبې ته نشي رسېدی ځکه دا لار چې ده دا ترکستان ته تللی ده کعبې ته نه ده تللی. نو سوچ وکړو د سحر رک شوی که ماښام کور ته راشي هغه ته رک نه ویلی کېږي. نو نن چې توبه وباسو الله خوشحالول غواړئ که نه. حدیث پاک کې راځي زما انقلابي غوندې طبیعت دی صحیح شوه که نه انقلابي خبرې مې خوښې ذهن ته راله داسې د رټې رټایې خبرې مې خوښې نه صحیح شو توبه وباسو که نه الله خوشحالول غواړو. حدیث پاک کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بنده مؤمن چې کله توبه وباسي الله پې څومره خوشحالېږي. وایي لکه یو صحرا ده لکو دک صحرا ده صحیح شوه او یو سړی د هغه سره سورلي ده په هغې باندې د سره د خوراک سکاک سامان دی هر څه ورسره دي او دی یو ځای کې ډډه شو او چې کله بیدار شو زه ته اوس د پښتو کې لګیا یم چې کله بیدار شو نو هغه سورلي نه وه هغه سورلي نه وه منډې تړلې انتهای نظر پورې صحرا ده اوبه نشته خوراک نشته. اخیری ستړی شو او ما هغه ونې ته راغو چې مرې خوازې مرې په سکون خو به مړ شي که نه نو سترګې بیا ورغې دې کې کش کړپ سره را بیدار شو چې ویې کته سورلی ورسره خوا کې ولاړه وه سورلی ورسره ولاړه وه. نو د ډېرې خوشحالۍ نه څه وي ویلې دا غوسته چې الله ته مې خالق او زه دې بنده ډېر خوش دا لفظ ویل غوستل خو د ډېرې خوشحالۍ نه ته ژبه خطا شوه نه څه وي وی زه دې خالق او ته مې بنده ډېر خوشحاله شو. د ډېرې خوشحالۍ په وجه باندې دا لفظ د خولې نه داسې راووتو. نبی کریم علیه السلام فرمایي زما بچو دا لفظ ورسره زه وایم د شیخ الادب صاحب په حوالې زما بچو دا سړی چې د خپلې سورلی په موندلو باندې څومره خوشحاله دی مرګ نه بچ شو د دې نه زیات رب کائنات د بنده په توبه باندې خوشحالېږي. توبه وباسو صحیح شو. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم او انسانا څه شي په دوکه کې واچولې د خپل رب کریم نه. الله وایي این تذهبون چرته روان یې او انسانانو تاسو کوم طرف ته روان یې چا دنه لار خطا کا. نن خو زه چې ګړي ساز ته ګورم نو هغه خپل شیشې والا دغه کې ځان ته راډ لګولی په دې تندیم ځان ته یو راډ لګولی ولې چې زمانه پرزه خطا نشي. او هغه رب کائنات ذهن ته راله خبره په دریو تیارو کې زما او ستا فټینګ کړی دی یو پرزه یې راته خطا نه دی ښودی یو پرزه ته ما ته پته څه ده چې زما او ستا پرزې څه دي. یو ګرده کې چې کم رګونه لګېدلي سیمینیفیرس ټیبیول ورته وایي بایو والا پکې شته خیال راغی که نه سیمینیفیرس ټیبیول ورته وایي. دغه سیمینیفیرس ټیبیول که دا یو بل پسې د یوې ګردې دا رګونه دا یو بل پسې ولګولی شي نو 276 کیلومیټر دا به خواره شي په یو ګرده کې دا نظام الله هغه یې ښودی دی. محترمو دغه الله سره پخله کېدل دي. یا ابن آدم انت ترید و انا ارید او د آدم بچیه یو ستا خوښه ده یو زما خوښه ده ولا یکون الا ما ارید او کیږي به هغه څه چې زما خوښه ده. ان سلمتني که ته ما سره پخله شوې زه خپله معنا کوم د ذوق مطابق ښه لغوي معناګانې جدا دي. که ته ما سره پخله شوې فاکفیتک فیما ترید نو زه به تا لره کافي شم په هغه څه کې څه چې ستا خوښه ده صحیح شوه. او که ته زما نافرمانه شوې زما نه د بغاوت اختیار کو فاتغبتک فیما ترید نو زه به تا ستړی کم په هغه څه کې څه چې ستا خوښه ده. او کان کول کر سن لو ولا یکون الا ما ارید او کیږي به هغه څه چې زما خوښه ده. نو محترم مسلمانانو ورونو الله جل جلاله چې شرافت څوک غواړي اکرمیت څوک غواړي اعلی مقاماتو ته رسېدل څوک غواړي دا په قرآن سره رسیږي. ښه نبی کریم علیه السلام فرمایي اشراف امتی حملة القرآن صحیح شوه که نه زما د امت د ټولو نه بهترین خلق دا به حاملین قرآني چې په ناظره قرآن وایي حافظ د قرآني د قرآن علوم په سینه کې اشتي علما جوړ شوي دا حاملین قرآن د ټولو نه بهترین دي. وزیر اعظم نه د وزیر اعظم هغه چې دی نو کابینه نه وزیر اعلی نه گورنر نه آرمی چیف نه دا غریبانان خو داسې خلق دي صحیح شوه چې اوس هم ورسره ټولو سره فکر دی چې څه به کېږي روټۍ خوراک ورته خوند نه ورکوي ټولو ته ذهن ته راله. او کمې کرسۍ ته زه یو ټکې تاسو ته ووایم سن 1947 وګوره تا خپل بانی ته زهر ورکه قائد اعظم محمد علي جناح ته دغه کرسۍ ذهن ته راله زهر یې ورکه زهر آن د ریکارډ د خبره آپ د ریکارډ خبره نه ده ذهن ته راله. ستا د خپل ملک لومبني وزیر اعظم سره څوک چې لیاقت باغ کې بېګور کفن 24 غنټې پروت که نو پروته تا د خپل ملک هغه جرنل غلام محمد چې هغه به ځان ته مرد آهن وي صحیح شوه ماشومانو و پنډای کې پکاڼو ویشتو که نه به ویشتو. ستا د ملک هغه جرنل یحیی خان
چې هغه د ملک نه بیا وتښتېدو او بیا ایران کې هغه مړ شو ټلې چلولو او ایرانیانو ته پته ولګېده چې دا غدار وطن زمونږ ملک دی نو د قبر نه یې ورته هډوکي راوویسته او سمندر ته یې وغورځولو دغه کرسی که نه هغه کرسی چې صدر غلام اسحاق خان د پېښور په پټپات باندې مړ شو که نه هغه کرسی چې د هغې د بېنظیر بټو د ذوالفقار علي بټو غوندې لیډرانو سره څه معامله وکړه د ملک 3 ځل وزیر اعظم پاتې شوی سړی هغه په ملک کې د اوسېدو لایق نه دی څه سوچ مو کړی دی دې خبرو ته ذهن ته راله خبره که نه خدای دې بیخ د داسې کرسی وباسي ذهن ته راله خبره که نه خو لیکن خبره دا ده ما او تا د هغه پړي په څه باندې په حرکت باندې مونږ او تاسو به حرکت کوو ذهن ته راله خبره دا نه چې مونږ چې اوهو دا نظام خو بدلېدی نه شي نو مونږ به د خپل وسه پورې خو خپل کار کوو که نه هغه تیمور او 70 والا سبق مو یاد دی که نه تیمور په یو ځای باندې 14 حملې وکړې فتح نه کېده ډېر زیات خفه شو راغی د یو خوست په غاړه باندې کېناستو یو ګوډ میږی دی او د خوست د اوبو نه راوخیږي بره سر ته راوخیږي غرب بیا پریوځي 14 ځل هم دغه میږی بیا پرېوتو په 14 ځل چې دا میږی راخطا شو کوشش یې نه پرېښودو که نه بره راوختو او چې نو خپل طرف ته لاړو تیمور یکدم خپله توره راوویسته چې الله تعالی طرف نه اشاره راغه چې محنت مه پرېږده خپل کوشش مه پرېږده خپل وسه پورې مقابله کوه میدان کې دې خلکو ته ودرېږه او ورته وایه چې کټی ہے بر سریدار مگر جھکی تو نہیں زه به سر کټ کمه خو تالی ټیټوم نه ښه تالی ټیټوم نه د وراثت د پیغمبر معیار دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله د موسی علیه السلام واقعه هغه چې 128 ځل قرآن کې بیان کړی ده ځکه چې د موسی علیه السلام د 3 کردارو سره ټکراو فرعون حامان او قارون فرعون ظالم حکمران قارون ظالم سرمایه‌دار حامان ظالم کارخانه‌دار حامان کارخانه‌دارو که نه او که نه هغه فرعون باندې وی د موسی علیه السلام د معجزې د وجې نه پیچسو لګېدو تفسیر ساوي لیکلي دي او بادي پیچسو صحیح شوه ډېر کلوی نه ویم نور تاسو پوهېږئ نو بیا حامان ته وی په شرمونو شرمېدم خلکو ته ویم انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی رب یم او حال مې دا دی چې یو وچوم بل له تاریخ ورکوم خیال در راغی که نه نو حامان ته یې وی څه چل وکړه نو حامان ورته په خپله کارخانه کې داسې چپل جوړ کړ چې هغې به هم ټره کوله نو بیا و پته نه لګېده چې دا دی کوي که چپل کوي دا تفاسیرو لیکلې خبره ده محترمو ما دې پورې دا ټکې راته ووایي که نه مې رانقل کولو چې دا کارخانه‌دار سړی و دې ماشومانو ته دا پیه والا چپلې ما چوئ ښه او که نه دا ما چوئ ګوره مونږ دین نه خبره یو دا خبره چې ستاسو مخې ته راله دا شی ښه شی نه دی که نه اوس تا ته ولګېده خبره ذهن ته راله خبره نو بهرحال د موسی علیه السلام د دې 3 کردارو سره ټکراو وکړه ځکه الله قرآن کې 128 مرتبه داسې بل یو پیغمبر نه دی بیان پیغمبر علیه السلام ته الله وایي چې ستا به هم ټکراو راځي د دې 3 کردارو سره او تا نه بعد خو چونکې پیغمبر شته نه نو ستا د وراثت په بنیاد باندې چې څوک ستا د وراثت دعویدار یا عالم ځان ته وایي اب هم د دې 3 کردارو سره ټکراو ولي او که د دې 3 کردارو سره ټکراو نه اخلي دا څه کوډه کباړ غوندې سړی دی دا وارث به وي خو داسې کوډه کباړ غوندې دی خیال راغی که نه الله مو کامل وارثین جوړ کړي الله تبارک وتعالی دې دا ختم په خپل در کې قبول او منظور فرمای او الله جل جلاله دې د دې والدینو ته د دې رشتہ دارانو ته استادانو ته هغه ټولو ته د دې اجرونه ثوابونه دنیا آخرت کې نصیب فرمای اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا اخر کې یو خبر وکړم دا کومې خبرې چې مې درته وکړې غلطې خو به نه وې که نه که په چا باندې ښې نه لګېدلي په ما خپلې خبرې ډېرې ښې ولګېدې خبره باندې پوه شي الله تعالی دې ماته د داسې نورو خو خبرو توفیق را نصیب فرمای آمین یا رب العالمین